یو بل اعتراض دا دی چې تاسو چې دا وایي چې سړي دې ډېر ودونه کوي نو دې ښځو ته ولې د ډېر ودونو اجازت نشته او دا اعتراض کیدی شي بې دینه غیر مسلمه په ته دا اعتراض کولی شي جواب د هغې دا دی سړی چې ډېر ودونو کې په دې کې سړي ته فایده ده ښځه چې ډېرو سړو ته واده شي نو دې کې د ښځې نقصان دی څنګه نقصان دی د بچي نسب ضایع شو ځکه چې دا او د زنانه په خېټه کې ماشوم جوړېږي نو دا د کم سړي نه جوړ دی د کم سړي په نسب کې به کم سړي ته به نسبت کېږي دا معلومیږي نه معلومیږي ښه سړی دی څلور ښځې دي د کمې ښځې نه چې بچی وشو 100% دا د دغه سړي زوی دی دویمه خاندان ټول ځای کېږي چې کله د یوې ښځې ډېر خاوند خاندان څنګه ځای کېږي بل څه هغه موږ ماشوم نسبت به چاته کړي بیا د ماشوم تربیت به څوک کوي خو د کور خرچه به کم یو کوي مشر به کوي کاروي به کوي کشر به خرچه کوي کم یو به خرچه کوي خاندان ټول ته به کوي ښځې که څلور شي سړی یو دی بچي د هغه دي تربیت یې هغه کوي کور د هغه دی خرچه به هغه چلی هېڅ مشکل نه جوړېږي نو ځکه ښځو ته ډېر ودونو اجازت هغه نشته اخرنۍ مسله دلته هغه بیان وکړو په دې کې څه حکمت دی چې الله موږ له اجازت راکړی دی چې تاسو ای سړو که طاقت مي او عدل کولی شئ نو ډېر ودونه وکئ اولنی سبب ډېر ودونه کول د امت د ډېرېدو سبب دی او دا خو هر عاقل مني چې کوم امت کې چې سړي ډېري خلک پکې ډېري د امت څه دی زورور دی لکه اوس د چاینا ملک دی چاینا پته چې دا کسار اول نمبر دی که دویم دی اول دی دا مساحه نه دغه کې کم خلک اوسېږي آبادي اول نمبر دی دغه اول نه راکز شي دغه ځای کې وایي خو د ده سره چې غټ زور دی هغه د ده د افرادو دی د ده سره خلک ډېر دي او چې د ده سره دې جنګ وکړو او نور هېڅ هم نه کوي صرف د باندې خپل خلک را پرېږدي هغه سم ټول هغه چیت چیتي او هغه هر شی خوري مخې ته راځي ګن بلای دوی خوري چې دا د باندې را پرېږدي سیستم ځای ته خلک اوس ډېر دي هر امت چې د هغې افراد دي د دلیل دی د امت د طاقت او رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي تزوج الودود وزوده تزوج الودود الولوده او بعض کې دغه شان الفاظ دي حدیث ښځې سره واده وکړئ چې مینه ناکئ او بچي ډېر راوړي ځکه چې زما امت ډېر شي دویمه وجه او دویم حکمت هر سړی دا مني او اخري چې کوم احصایات دي کوم حساب چې شوی دی نو په هغې کې دا واضح ده چې په هر ملک کې د ښځو عدد د سړو نه زیات دی ښځې ډېرې دي نو که هر سړی 2 3 4 ښځې وکړي نو معاشره کې به ښځې په کورونو کې پاتې نه شي څومره غټه فایده وشو درېیمه سړی همیشه حوادثو ته مخامخ کېږي حادثاتو ته ژوند د هغه ګران ژوند دی سخت کار هغه کوي بلاکونه اوچتوي دیوالونه وهي ګټې ماتوي په دې کې دی هم مړ کېدی شي او ډېر پکې داسې شوي دي خصوصا دې مسافرو په دې ملکونو کې چې جنګ کېږي څوک پکې ولاړي سړي پکې ولاړي په جنګونو کې په هر ځای کې سړي ولاړي نو په سړو کې
په سړو کې د مرګ د احتمال ډېر دی په نسبت د چا کې په ښځو کې نو چې سړي ډېر مري نو ښځې ډېرې پاتې شي نو چې ډېرې پاتې شي نو پکار دی چې د سړي ورسره ودونه ډېر وکړي 2 3 4 دغه عادت به برابر شي او سبحان الله دا ناشنا خبره ګورې سړي اسم ډېر مري خیر هم دی چې خبر راځي پلانې مړه خو دا ډېر کم خبر راځي چې پلانې مړه ده د سړو د مرګ خبر ډېر راځي او د ښځو د مرګ خبر هغه ډېر نه راځي نو ښځې ډېرې دي څلورم حکمت دا دی په سړو کې بعض سړي داسې چې د هغوی شهوت زوروري او یو ښځه د شهوت نه پوره کولی نه که چېرته پرې موږ دا دروازه بنده کړو چې ته دویم درېیم څلورم واده نشي کولی بیا به د حرامه لار لټوي پنځمه ده چې دا خبره په دې شریعت کې خو نه ده بلکې دا په مخکینو شریعتونو کې هم وه شپږمه مسله هغه دا ده کله ناکله داسې چې ښځه بچي نشي راوړی یا کله ناکله داسې چې ښځه بیماری د خاوند شهوت هغه نشي پوره کولی خاوند غواړي او چې موږ پې پابندي ولګو دی به حرامه لار لټوي دا یې ښه نه چې دویم درېیم څلورم واده وکړي اوومه خبره کله ناکله داسې چې ستا په خپلوانو کې یو ښځه او د هغې خاوند مړ شي او ښځه څه پاتې شوه کونډه پاتې ته خبرې د ستا د تره لور ده ماما لور ده او پلانۍ ده غریبه دقه شان پاتې شوه بچي ترې پاتې شو نو دې دا کوشش کوي چې راشه اوس دا که زه واده کړمه نو کور به یې ما باد شي د ګناهونو نه به هم بچ شي خرچه به پرې هم کومه نو دا وله غوره نه ده غوره ده که نه ده غوره ده اتمه خبره او دا به اخرنی ذکر کو پکار دا چې د سړي رابطه تعلقات هغه زیات شي او د تعلقات د زیاتولو یوه طریقه دا ده چې ته په ډېرو خاندانونو جدا جدا نسبونو کې او جدا جدا قومونو کې او په جدا جدا علاقو کې ته ودونه وکړي نو ته د یو ملکې د یو علاقې واده دې بل علاقې کې وکړو دغه علاقې کې ته چا پېژندې هم نه خو اوس دې پکې ځان لالته خپلوان پیدا کړو دا یو څو حکمتونه دي